قانونپوهان وایي پېښور های کورټ کې نن په لومړۍ اورېدنه کې د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون نه پرته اخیستل شوی ګام ځنډول شوی دی. وایي د اعلی عدالت د نن ورځې احکاماتو مرام له دې اعلامیې تر راتلونکې اورېدنې پورې د مخالفینو پر ضد د کارولو مخه نیول دي. لومبي سماعتو زمونږ کم چې ارګومنټ ابتدایي عدالت اوریدل او هغې هم دې نتیجې ته ورسېدل چې کوم دا نوټیفیکیشن صوبایي ګورنمنټ جاري کړی دی دا د قانون خلاف دی. د 196 د سیکشن غلط ترجمه شوی دی، غلط انټرپریټیشن شوی دی او د تر 13-19 پورې د کلدم که سسپینډ دی ایون د دې په نتیجه کې چې پرون څومره اف آی آر شوي دي 415 شوي دي د آصف زرداري، نواز شریف، شهباز شریف، مولانا فضل الرحمن خلاف هغه اتوماتیکلی سسپینډ شوي. د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ نن په دې هکله د درخواست اورېدنه کړې او په راتلونکي تاریخ د سپتمبر په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صوبایي کابینې د صوبې سرکاري وکیل په شمول د پاکستان اټارني جنرال ته نوټس ورکړی دی. څو ورځې وړاندې صوبایي حکومت د ډیر اسماعیل خان ایډیشنل اسسټنټ کمشنر منیر احمد ته د کریمینل پروسیجر اکټ د 196 مادې لاندې د مقدمو درج کولو واک ورکړی چې د پی ټي آی سره تعلق لرونکي پخواني وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور په درخواست په د چا پر ضد هم مقدمه درج کولی شي. 13 ورځ ډي آی خان کې د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر په مدیریت کې د ریاستي ادارو پر ضد د بیانونو په اساس د پی ډي ایم ځینې مرکزي مشرانو خلاف مقدمه درج کړې شوې، خو قانونپوهان وایي د های کورټ د نن ورځې احکاماتو وروسته له دغه مقدمو قانوني حیثیت پاتې نه شو. قانونپوهان نظر لري چې خیبر پښتونخوا حکومت دا اعلامیه د خپلو سیاسي مخالفینو د فشار لاندې راوستلو دپاره جاري کړې ده. اصل کې د دې نوټیفیکیشن په بنیاد باندې د دې په شا باندې چې دی ټول زیاته غټه د حکومت بدنیتي دا وه د عمران خان خلاف چې کم مقدمات درج شوي وو او په کم بیسس شوي وو دا نوټیفیکیشن د هغې په ضد کې د فیډریشن مخالفت کې دا دوی په بدنیتۍ باندې راوکاږلی دی چې آیا مونږ د پی ډي ایم یا د کم مخالف ګوندونه دي کم سیاسي پارټیانې دي دا مونږ پریشرایز کړو. 2 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو مشاور بیرسټر محمد علي سیف ویلي چې صوبایي حکومت د دولتي ادارو پر ضد د کرکې خپرونکو پی ډي ایم مشرانو پر ضد د مقدمو درج کولو پریکړه کړې ده. هغه ویلي چې ایډیشنل اسسټنټ کمشنر به د پخواني وفاقي وزیر په شکایت مقدمې درج کوي او دا مقدمې به په تیرو وختونو کې د فوز، عدلیې او نورو ریاستي ادارو خلاف د کرکې او اشتعال خورولو په اساس درج کولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.